بسم الله الرحمن الرحیم. په سیمه کې تحولات او همدارنګه ځینې د تحولاتو سرکونه څه نوې انګیزې پیدا کوي، او هم ویره، هم امیدونه، هم ډار، او هم د ناغېړۍ په صورت کې د بحران د قربانۍ په توګه باندې دغه اندېښنه هم موجوده ده. او که د هوښیار ملتونه وتوانیږي چې له فرصتونه ګټه واخلي، نو کولی شي چې په تحولات کې بریالي راووسي. اوس مهال که پاکستان ته ورګورو، هلته د بلوچستان د تېرې ورځې پیښې او همدارنګه د بلوڅو ورځ تر بلې زیاتېدونکی مقاومت او د پاکستان پر وړاندې د هغوی مدني او وسلوال دریځونه، اخواته بیا پر پښتنو چې روان حالت ګورو او د پښتنو مبارزه ګورو، د تیرا مسله که وګورو، او عین وخت کې د داسې دسایسو او داسې پټو ښکاره معاملو سرکونه چې هغه کولی شي دا پښتون قام په دغه خطه او جغرافیه کې یو ځل بیا له سترو ستونزو ننګونو سره مخ کړي، یو ځل بیا یې د دسیسو قرباني کړي، یو ځل بیا یې د پروژو قرباني کړي، یو ځل بیا د هغه پروژو قرباني کړي کوم چې نور یې ګټه اخلي. د امریکا او د پاکستان تعامل او د پاکستان وړاندیز ورته ترهګرۍ سره مبارزې په برخه کې، همدارنګه په دننه په پاکستان کې د دغه انګیزې پیدا کېدل چې ګواکې باید د ترهګرۍ سره مبارزه یو عنوان وګرځي او د نړۍ مرسته په دې باندې راجذب شي. عین وخت کې بیا د پښتنو حالت چې ګورې چې تیرا کې پر دوی څه تېرېږي، څومره مظلومیت دی، پراګندګي د پښتنو د دریځونو و اذهانو چې ګورې، د اوس تازه د عوامي نشنل پارټۍ له ادرسه د هغوی مشرانو څرګندونې چې واورې، هغوی د پاکستان ثبات، د پاکستان قوت، د پاکستان پیاوړتیا د پښتنو سهولت بولي. حال دا چې زیاتره شنونکي په دې باور دي چې د سهولت پر وخت، د ثبات پر وخت بیا هم پښتانه د پاکستان تر ولکې لاندې تر ټولو زیات خوار حالت تیر کړی دی. همدارنګه بلوڅو پوښتنه دا ده چې د پښتنو سکون، د پښتنو پرمختګ، د پښتنو امن، د پښتنو ثبات په دغه ټوله جغرافیه کې دا په څه پورې تړلی دی؟ دا د پښتنو د خپل وحدت او د سیاسي درایت پورې، یا د پاکستان په ثبات پورې؟ نوې معاملې او نوې کیسې چې را روان دي، پښتانه به پکې قرباني شي، او که وتوانیږي د پخوا څخه په توپیر له هوښیارۍ کار واخلي او د دغې لوبو او د دغه دسیسو پر وړاندې ودرېږي. سلامونه، وخت مو بخیر. رڼا لید خپرونه زه میرویس ستانکزی ته وړاندې کوم. ډېر قدرمن میلمانه، پښتون مشر ښاغلی ډاکټر سید عالم محسود را سره میلمه دی، او په دې ټولو مسایلو تر بل هر چا ډېر ژور پوهېږي. دوی سره به خبرې اترې ولرو چې اصله کیسه څه ده، او دغه دریځونه چې ځینې پښتانه ګوندونه یې نیسي، د دې عواقب څه کېدلی شي، پښتانه څه باید وکړي. ښاغلی ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ډیره مننه ډاکټر صاحب. زه غواړم له همدې پیل کړم چې په دغه مرحله کې هغه سترې دسیسې چې پښتنو ته متوجه دي، خصوصا په هغه پښتنو ته چې د پاکستان تر ولکې لاندې ژوند تېروي، هغه دسایس که لږ توضیح کړو، څه کېدلی شي، کومې کیسې نوې را روانې دي؟ ستاسو ډیره مننه، ستاسو د اورېدونکو ډیره مننه چې کومې دسیسې را روانې دي. هغه د پاکستان لخوا چې کوم امریکا ته خط لګلی شوی دی چې غوښتنه کړې ده د محکمه انصاف ته لیکلی کېږي، د فارن ایجنټس اکټ لاندې، فارا ورته وایي، چې موږ د ستا دپاره، یعنې د امریکې دپاره د ترهګرو خلاف جنګ ته تیار یو. موږ په تا باندې، یعنی د خیبر پختونخوا او د بلوچستان معدنیات خرڅول، موږ د افغانستان کې چې ستا کومه وسله پاتې شوه هغه ته واپس راوړو. نو دغه بنیادي خو دغه اوسنۍ دا دي. بیا د پاکستان چې کوم اقتصادي بدحالي ده، هغه بالکل اسمان ته رسېدلې ده، د مکمل کنګال دی. بیا د پاکستان دننه چې کوم عدم استحکام دی، هغه زیاتېږي. نو چې پاکستان څومره خرابېږي، د زور د پښتون، بلوچ او د افغانستان نه وباسي، او د دې نه غیر د ده نه څه شته نه، ځکه چې په پاکستان کې 10 ملټي نیشنل کمپنیانې لاړلې، په دې کې 200 سپینینګ فیکټریانې بند شوې، 100 غټې کارخانې د ټیکسټایل د کپړو جوړونکي بند شولې. نو دغه وضع ده د پاکستان، او ده همیشه
د دې زور د بلوچو پښتونو د افغانستان نه ویسته دي د که پایدل دي نو په افغانستان پایدل دي تر اوسه پورې. دوی چې وایي ترهګرۍ کې مبارزې لپاره د امریکا ملګري کیږو، کومه ترهګري؟ بیا به د پښتون پر وطن باندې جنګ وي او نوم به ورکوو چې ترهګري، دغسې قصه به وي که رښتیا کومه ترهګري شته؟ هغه جي اوس ورته نوې اصطلاح استعمال کړې ده، فتنه خوارج او فتنه هندوستان. حقیقت دا دی چې دا ټول دی ځان ته که مجاهد نوم ورکي، ځان ته که ترهګر نوم ورکي، ځان ته که طالب نوم ورکي، ځان ته که فتنه نوم ورکي، دا همغه زړه خبره ده، صرف اصطلاحات نوي دي. نو دوی به بیا ډالري جنګ غواړي. لنډه معنا دا ده چې ډالري جنګ غواړي. دلته د امریکې او د ښه دا خو تر اوسه دوی یو هغه د لابي له لارې نه، لابیګران لارې نه یوازې یو آفر ورکړی دی، خو تشویشونه پیدا کړي دي. خبره دا ده چې دغه د تیرا کیسه، دغسې ځینې نورې کیسې دا څومره مرتبطې دي همغه درخواستونو سره چې دوی امریکا ته ورکړی. دوی قصداً غواړي چې جګړه را پیدا کړي او بیا د هغې جګړې لارې ډالر وګټي. دا ډېر مهم سوال دی. د تیرا ډېر اړخیزه دی. یو خو دا ده چې تیرا چې یو ځلې بې ځایه کې بې کوره کې، لکه څنګه چې دی لګیا دی، جنرالان لګیا دي، کور کمانډر او آی جی اف سی، نو د هغې د وجې نه بیا لاره مومي کورمه ته، مومند ته، باجوړ ته، وزیرستان ته. دویمه دا ده چې د تیرا د بره غر چې کم دی، راجګل هم ورته وي، کوه سفید هم ورته وي، سپین غر هم ورته وي، دا په افغانستان ته داسې د مخوکې په شان وروتلی د ټول نه نږدې اوچت دی. نو دا هم ویل کېږي چې کیدای شي امریکا ته د اډې په توګه که باګرام ورته نه ورکوي چې زه دا واخلم. بل دلته څه قیمتي کاڼي هم شته دی. او یو بله وجه چې کوم څلورمه وجه دا ده چې د دوی او د تحریک انصاف، یعنی د فوج او د سهیل افریدي ترمنځ کشاله ده. دا د سهیل افریدي حلقه ده، نو د سهیل افریدي خرابول غواړي. نو دوی خو په دې نه ځورېږي چې ما د یو انسان د خرابولو دپاره څومره زرګونه لکونه انسان وځورول. دا د دوی په کتاب کې د زور شته نه. نو دغه یو بله وجه ده. اوس به راشم دې ته چې ښه دا حالت خو په پښتنو روان دی. اوس پښتانه منحیز د قام، منحیز د سیاسي پارټیو شمیر خو نور له شمیره وتلی دی، هم بر وطن کې هم کوز وطن کې، او هره ورځ پارټیانې دي. خو همدغه پښتون چې ځورېږي، همدغه پښتون چې دسیسې ښکار دی، همدغه پښتون چې لوی لوی دسیسې ورته را روان دي، لکه تاسو چې توضیح کړلې. اوس د دې پښتون دریځ او موقف څه دی؟ څومره په یوه خوله دي، څومره ولاړ دي، څومره د دښمن څخه، له دوست څخه، له حالاتو څخه، له ګواښ څخه تعریف واحد دی. تاسو د عوامي نشنل پارټي تاسو خپله هم هغه ویډیوګانې اچولې، هغه خبرې ما حتما اورېدلې دي، وایي د پاکستان په قوت او ثبات کې زمونږ ګټه او د پښتنو سکون دی. دې هکله باندې ستاسو نظر اخلم. په دې کې جی اول خو به ولس یاد کړو، نو بیا به پارټۍ یاد کړو. ولس چې کم دی بالکل نننی پښتون ولس په دې پوه دی چې فوج څه دی، په دې پوه دی چې ترهګر څوک دی، په دې پوه دی چې ډالري جنګ څه دپاره کوي، په دې پوه دی چې دا جنګ د ډالرو دپاره او د معدنیاتو دپاره کوي. ولس پوهه دغه ده. د سیاسي ډلو چې کم دی، نو په دې کې اوس چې کم برسر اقتدار دی دغه د جنگ مخالفت کوي. په دې کې نور ټول خلک د جنگ مخالفت کوي، خو بیا انفرادي توګه باندې فوج د هغو ډلو مختلف خلک یا متاثر کی، یا دباو کی، یا لالچي کی، یا څه چلو کی، یا بدلون پکې راولي. لکه په خیبر کې پرون څه داسې کوشش کړی خو ناکام شوی. د ان پی چې کوم خبره تاسو وکړله، نو دا زما په خیال یو داسې تاریخي غلطي خو به هم وړوکی لفظ وي، داسې تاریخي جرم کوي چې دا د باچا خان او د ولی خان د تعلیماتو خلاف دی. دا د فیډرلیزم چې کوم په نړۍ کې اوس 28 مخکې 28 و چې سوویت یونین 28 ملکونو کې چې کوم وفاقي حکومتونه وي، د هغوی چې کوم د چلولو طریقې دا د هغې خلاف ده. او دا د پښتنو چې کوم وسایل یې لوټ کړل، انرژي سرپلس صوبه
بیروزګاره، انرژي سرپلس صوبه د ټول نه غریبه، د ټول نه انپړه، د ټول نه زیات مسافره، او په دې دپاره وایي چې مضبوط پاکستان ښه دی. نو ان پی والا مشر ما خو اوس ویډیو اپلوډ کړم، دا ډېر پکار دی چې ورته ووایو، ما خو ډېر خواست ورته کړی دی او کوو به چې دا لاره باندې مه ځه. د دې مطلب خو دا شو چې اوس پاکستان راته مضبوطوي، نو دا به ما خو نور خواروي که نه، نو دا چې کوم امریکا ته خط لیکلی دی دا به عملي کېږي که نه، ډالري جنګ به راځي که نه، مدنیات به رانوړي که نه، او افغانستان سره به کشاله جوړوي که نه، نو دا د پښتنو ضامن څنګه کېدی شي؟ دا به پښتانه خوار کی، تباه به کی، برباد به کی. خدای رسول ته وګورئ مولوي خان صاحب، ان پی مشرانو دا غلطي مه کوئ. د پاچا خان فکر چې وګورو، لکه تاسو خو لا زیات پرې پوهېږئ، او هغه لار هغه مبارزه چې هغه وکړه، او پرون او هغه ورځ چې موږ کوم شعارونه په دې جلسه کې ولیدل، د اوتي صاحب کومې خبرې مې چې ولیدې، وایي که دې خوا نه هم څوک راځي او که دې خوا نه هم څوک راځي، نو اشاره یې افغانستان ته هم ولا شاید هندوستان ته هم ولا، او موږ به همدا پارټي به ټوله د پاکستان د ساتلو دپاره د هغوی په مقابل کې درېږي. یعنې زموږ د سیاسي ګوندونو، د پښتنو د سیاسي ګوندونو مسؤلیت همدې کې خلاصه کېږي چې پاکستان دفاع وکړي، یا دغسې لوی دستو مخه باید ونیسي؟ اول خو دا نور سیاسي ډلو نه دي ویلي، او په دې وخت کې تر دې حده چې مذهبي ډلو هم دا نه دي ویلي. دا ان پی ویلي دي، حیدروتي ویلي دي، د نه مخکې ایمن ولي ویلي دي. دا په یو طرف لکه څنګه چې تاسو وویل فخر افغان باچا خان که هغه جلال آباد کې ځان خاورې ته سپارلو، د هغې یو مقصد و، هغې مطلب دا و دا لر و بر یو افغان ناره چې کومه ده دا د باچا خان طرف نه شروع شوې ده، دا موږ نه ده شروع کړې، دا هغه پیل کړې وه. نو هغه مطلب دا و چې زما راتلونکي نسلونه هم دا یاد لري چې دا یو وطن دی، دا یو کول دی. د ده هلته خاورو ته سپارل زموږ ټولو دپاره، د راتلونکي نسلونو دپاره یو پیغور دی چې دا وطن چې یو و، دا ملک چې یو و، دا اوس لیدو دا به کله یو کوو. نو د حیدروتي خبره بیخي د هغې بل طرف ته ده. دا نمونه زه دا تاسو ته ویل غواړم چې په دسمبر 1980 کې ملګري ډاکټران مونږ جوړ کړل، مونږ 8 کسان ولي خان سره ملاقات وکړو، لنډومه دا خبره. نو مونږ ورنه تپوس وکړو چې دا خو روسي فوجونه راغلي دي، ډاکټر نجیب حکومت دا به څه کي؟ هغه وایي دوی به پښتونستان جوړوي. مونږ وایو چې مونږ څوک؟ وایي تاسو ته څه کولو ضرورت نشته. مونږ وایو چې که مونږ څه نه کوو نو څنګه به جوړېږي؟ وایي تاسو بېغمه شئ. لکه د غم رایې داسې وه. او اوس حیدروتي او ایمل ولي دا وایي چې مونږ به که د افغانستان او د پاکستان جنگ شو، نو مونږ به د پاکستان د طرف نه د افغانستان خلاف جنګېږو. هغه به جنګېږي، او ده دا هم ویلي چې عدم تشدد به هم بیا نور نه وي. دا دې وکړي، خدای دې اول دا جنګ نه راولي، خو بیا به وویني چې پښتانه څه کوي. کم از کم مونږ به د افغانستان خلاف نه جنګېږو. کم از کم زه خو پخپله یعنې لیکل کولی شم، وینا کولی شم، ټوپک خو مودې وشوې چې پرېښې دي. نو که سم وي نو د افغانستان په حق کې به وي، د پاکستان په حق کې نشي کېدی. دا نمونه د ولس رایه هم ده. نو د یو لیډر یو پارټۍ په وینا باندې دا ویل چې ګنې سیاسي ډلې داسې وایي، داسې انشاءالله نه. بېشکه، یعنې پښتانه دغه دریځ لري چې پښتانه به هیڅکله هم د مضبوط او پیاوړي پاکستان لپاره د پاکستان په دفاع کې نه درېږي، خو یو پارټي که ځي، یو ګوند که ځي، هغه دې ودرېږي. دا ټیک ته خو د مضبوط او پیاوړی پاکستان چې کوم دی دا لږ ټیکو. دا مضبوط او پیاوړی جرنیلان، مضبوط او پیاوړی جرنلیستان، مضبوط او پیاوړی پنجابستان، دا مضبوط او پیاوړی بل رنجیت سنگ، د دې معنی ده. د تیرا پاکړه لږ غږیږو، بیا نورو موضوعات ته ځو. تاسو مخکې اشاره وکړله، حتی د یو اړې خبره مو وکړله، لږ مخکې مونږ هم دغسې تحلیلونه پر دې هکله د راټول کړي ول، او داسې ځینو حتی دا ادعا کړې وله چې ګواکې هلته پوځ کوشش کوي چې هغه سیمې تشي کړي، او هلته ځینې ترهګرې ډلې ځای په ځای کړي، حتی داعش نوم یې وړی وه، او بیا هم د هغوی نه کار واخلي، هم هغوی ته مسونه ځای واوسي، هم بهانه واوسي دې دپاره چې دا دلته راګرځي.
اوس د تیرا په تشولو کې تیرا کې د پښتنو په ځپلو بې کوره کولو کې له خپلو کورونو ویستلو کې او د عملیاتو د عنوان نه په استفادې سره د هغې سیمې تر کنټرول لاندې راوستلو کې کوم اهداف کیدلی شي؟ دا څه چې ما ویلې یا څه چې مخکې تاسو ویلې د کوم یو احتمال زیات دی؟ په دې کې زما خیال د ټول نه غټ احتمال دا ده چې دا به انشاءالله ناکام شي. د داعش خبره زمانه هیره وه، دا تاسو ډېر ټیک وکړه. پنځمه وجه دا ده چې کوم څلور وجې ما مخکې بیان کړه، یو پکې داعش هم دی، بالکل تاسو ټیک ویلي. او دې کې دې انشاءالله نشي کامیابېدی. دومره لوی فشار راغی، دومره لوی یو خو شکر دی چې سوشل میډیا شته دی او د پاکستاني میډیا څوک نه اوري نه څوک پرې باور کوي. نو دې کې به انشاءالله فوج ناکامیږي او د تیرا ولس به کامیابیږي، واپس به خپل ځای ته ځي، خپل ټاټوبې به سنبالوي او انشاءالله دا به ناکامه وي. خو که د دوی اراده وي نو هماغه پنځه وي، یو دغه غر نیول، مدنیات ورسره اډا ورکول، سهیل خرابول، سهیل افریقي خرابول او داعش ځای کول. بالکل. د پاکستان د پوز تصامیم او پریکړې او ارادې څه بل ډول ښکاري؟ مطلب دوی ځان له ګواښ سره مخ بولي، په دې اساس دوی مخه کړې ده ځینو نویو تعاملات ته د نړۍ په کچه باندې په سیمه کې دوی ته متحدین نه دي پاتې شوي یا کم پاتې شوي دي. دوی د دې ورځو کې د امریکې سره د ملګرتیا په لټه کې دي، که څه هم امریکې په خپل نوې ستراتیژۍ کې دوی ته ځای نه ده ورکړی، ولې په هر حال دوی خپل کوښښ کوي. د امریکې د سولې په بورډ کې هم شامل شول او دغه رنګه دوی امریکې ته دغه تاسو چې یادونه وکړه د فارا له لارې نه، هغه د لابیګرانو لارې نه هغه آفرونه ورکړي چې هغې کې ترهګرۍ سره مبارزه او دا او هغه شامل دي. آیا نړۍ به بیا پر پاکستان په دغه مرحله کې اعتماد وکړي؟ ځینې باور لري چې امریکا به استفاده ترې وکړي، خو هغسې باور به پرې ونه کړي چې پخوا یې کوه. په دې کې چې د ستاسو سوال کې جواب دی، یو خو ډونالډ ټرمپ د وجه نه د ټولې تجزیې بدلې شوې دي. څوک چاته دا پته نه لګي چې څه روان دي، څه به کېږي. خو ځینې خبرې بالکل ښکاره دي. ډونالډ ټرمپ چې کوم دی دا چا له پیسې نه ورکوي. دا د وینزویلا صدر او هغه کورودانه یوسي پیسې نه ورکوي، مال راکړه، تیل راکړه. دا یوکرین ته وایي زه د ضمانت کوم خو ماله معدنیات راکړه. نو پاکستان ته پیسې نه ورکوي. دا چې کوم د امن د سولې بورډ تاسو کو په دې کې هم دغه ملکونو ته ویلي چې یو ارب ډالر راکړي، پاکستان ته پیسې نه ورکوي، انشاءالله نه ورکوي. نو دې ځلې یو خو ټرمپ پیسې ورکوي نه، پیسې جمع کوي د هغه چې کوم مانرو ډاکټرین دی. نو هغې مطلب هم دغه دی چې امریکا اولنې دا د اروپا نه ځان وباسي، د نیټو نه ځان لرې کوي، د ورلډ هیلث ارګنایزیشن نه لرې کوي. نو پاکستان خو ډېر وړوکی شی دی. نو پاکستان ته په نغدو کې څه نه ورکوي. چې پاکستان ته په نغدو کې څه نه ورکوي نو دا کنګال دی، دا دیوالیا شوی دی. دا بیا بل به پاکستان په دې کې تاوان مومي، ګټه نه مومي. تاوان به څنګه مومي؟ دی به هلته په غزه کې او هغه به هم تاسو خو به زمانه خاوره دلې وي د ډونالډ ټرمپ چې وایي چې دغه ملکونه به حماس بې وسلې کوي. که هغه نه بې وسلې کېږي نو they will wipe them out. دا به د خشک په شان ورک کړي. او لبنان سره به هم دا کوو. نو د پاکستان به یو ځل بیا کردار داسې وي لکه چې څنګه جنرال ضیاء الحق بریګیډیر ضیاء الحق هو او بلیک سپټمبر او هغه کې دوی په اردن کې فلسطینیان وژلو، نو بیا به د حماس د وژلو تورم پې راځي. د پاکستان باندې به ټول تورونه مکمل شي، د اسلام خرڅولو، د جهاد خرڅولو، اوس د غزا خرڅولو. غزا فلسطین ولا غزا. بالکل. بلوچستان ته براشو پرون او تیر 2 ورځې کې بلوچستان کې دغه پیښې واقعات وشول، تاسو حتماً لیدلي دي او پراخ بریدونه او څه د پخوا څخه توپیر درلود، ډېر زیات پراخ بریدونه او ډېر زیاته مرجوب یې واړوله او پاکستان او پاکستاني ادارې وارخطا کړلې. مخکې له تاسو نه ما د بلوڅو د یو ملي غورځنګ له مشر سره هم خبرې اترې مرکه درلودله. هغوی ویلې چې بلوچان که مسلح وسله واله مبارزه کوي او که سیاسي مبارزه کوي، هدف مو یو دی،
هیڅ بل مذاکره د پاکستان سره نه لرو، هیڅ بل خبر له پاکستان سره نه لرو، یا د بلوچستان ازادي یا همدغسې مبارزه. دې منځ کې مونږ دا مذاکرات له پاکستان سره نه لرو چې هغوی ته وایو چې دا موږ ته راکوه دا موږ ته مه راکوه، ځکه مونږ یا ازادي غواړو او یا به دې مبارزې ته دوام ورکوو. لږ به د بلوچستان پر وضعیت وغږېږو. بلوچان به څومره په خپل دغه داعیه کې بریالي شي حالات ته په کتو؟ اول خو جی موږ پښتانه خو که زموږ دښمن هم تکړه وي موږ وایو یار زموږ دښمن ډېر تکړه سړی دی. نو بلوچ خو زموږ دښمن نه دی، هغه زموږ ملګری دی. بلوچ ته سلام، بلوچ قام ته سلام، د دوی همت ته سلام، د دوی جرأت ته سلام. دا بلوچ قام په حواله سره چې دا اوس پرونی خبره تاسو ذکر کوي، د پاکستان وزیر داخله محسن نقوی ویلي وو چې دا د یو اس ایچ او ایک اس ایچ او کی مار ہے، یعنی د یو تھانیدار د وس خبره ده. په دې کې به دا موږ دوړه کو دا د بلوچ چې څه ازادي پسند یا وسلوال راوچت شوي دي. نو پرون تاسو به که ویډیو کتلی وي نو که نه زه به درولېږم چې پرون محسن نقوی او دا سرفراز بوکتی په کوټه کې جاړي. نو دې بلوچو هغه وجړولو چې چا وی چې دا خو په یو تھانیدار باندې موږ ختمولی شو. نو دوی ډېر منظم دي، دوی بلوچ ډېر منظم دي. بیا د بلوچ داسې کور نه دی پاتې چې په هغه کې څوک وجلی شوی نه دی یا ورکړی شوی نه دی. نو ځکه د بلوچ که خور ده که مور ده که لور ده که زوی دی که پلار دی که نیکه دی که ماما دی که تره دی ټول په د ریاست باندې مکمل پوه دي. نو ځکه په شمار کې حکم دی. خو د پاکستان دا حال دی په بلوچستان کې چې وزیر اعلی په سړک نشي تللی، د ده سره د ټول فوجونه هم روانې دي، په سړک نه ځي، د په هلیکاپټر کې ځي. د فوج کمانډان چې کوم دی دا د بلوچو ایو کې نشي ګرځېدلی، د دوی جازونه ګرځېدی شي. نو دا هغه د بلوچو برلاسي دی چې تر اوسه پورې شته دی او ملک فوج ډېر لري. خو که بلوچ چې څنګه د دوی هر انسان کانې دی او دا څنګه چې تاسو ته ویلي دي چې که څوک وسلوال دی که نه دی په خبره واضح دی چې موږ نور د ملک سره نه اوسېږو. نو دغه ریزالټ چې په انګریزي کې ورته وایي دغه د ذهن صفایي چې واو زه څه غواړم، نو په دې کې بلوچ برلاسي ماته ښکاري. اوس همدا مقایسه کوو، راځو پښتنو ته. ظلم هماغه پیښ شوی، استعمار او استبداد هماغه پیښ شوی دی او تقریبا د مبارزې ذهنیت هم په ولسي کچه که وګورو ډېر سره توپیر نه لري. اوس پښتانه کوم فشار واردولی شي، پر څه باید مذاکره وکړي، ستر هدف باید څه وټاکي چې مخکې ولاړ شي. او بلوچستان خو واضح خبره کوي وایي آزاد بلوچستان غواړو او تر هغې مبارزه کوو، نور د پاکستان سره نه مذاکره غواړو نه پرې پروژه غواړو نه سپیک غواړو نه بل څه غواړو. اوس پښتانه په خپل سرنوشت لپاره څه کولی شي او څه باید وکړي، د مبارزې د تمرکز ټکی باید څه وي؟ ډېر اهم سوال دی. که چېرته پښتون د بلوچ په شان پرېکړه وکړه د پښتون به یو هفته هم نه لګي. پښتون ته خو د خپل زور پته نشته، پښتون خو په شمېر کې دومره زیات دی، خو دې ته لا نه دی رسېدلی د بلوچ په شان. د دې وجه ده هغې وجه دا ده چې بلوچ کله پاکستان جوړېدو نو دا ځان له ریاست وو د 1948 پورې. بیا دوی په زوره ځان کو پښتون چې کوم وو نو هغوی ریفرنډم نه بایکاټ وکړو، نو پاکستان سره برخه شول. بیا د پښتون سیاست دفاعي لاړو، ډیفنسیو چې ورته وایي. د بلوچ سیاست ډیفنسیو نه لاړو، همغه نمونه پاتې شو. نو د دوی ذهن صفا شو، پښتون نورم ګنګس شو. نو بیا په پښتون کې د ملا د جوارو او د غنمو په شان وکړلو. په بلوچ کې دغه فیکټر هم نشته دی. پښتون نن که څه کوي نو هغه دا ده چې که نن د ډالري جنګ منې کړي شي، د امن وغواړي، د معدنیاتو نه پاکستان منې کړي، د په افغانستان کې د لاس وهنو نه پاکستان منې کړي،
اوس د افغانستان واکمنانو سره زه متفق نه یم، د طالبانو سره متفق نه یم، خو افغانستان سره خو متفق یو کنه چې افغانستان خپل هم دی. دویم دا دی چې افغانستان بې قراره وي نو موږ به څنګه په قرار یو؟ نو دغه ګټې هم که پښتون یعنی دغه دیم او په دې باندې پویم دی او دغه خبرې که نور هم منظم طریقه باندې پېښې شي نو دا یو خو د پښتون دریځ ټیکي، بل دا ده چې دا چې وي دا درې وړه چې موږ ذکر وکړو نو دغه به ریاست پاکستان هغه ځای ته نه رسوي چې دی به بیا مضبوط پنجابستان مضبوط جرنیلستان دا نور خوار و زار جرنیلستان دی د نور هیڅ نشته. مونږ دې په خپل وینو نور نه پایو، مونږ دې په خپل وسایلو دا نور نه تکړه کوو، مونږ دې د ډالري جنگ ته دې نه پریدو، مونږ دې د معدنیاتو لوټ ته دې نه پریدو، مونږ دې وغواړو چې افغانستان کې ته ګوتې مه وهه. نو که دا مونږ وکړل ډېر څه وي. دا ولې نشو کوی؟ کولی شو که چېرته اتحاد لږ نور ټیک شي. تر اوسه پورې که وګورو نو مجموعي رایه همدغه ده، یعنی د ولس زه وایم چې د 90% نه زیات خلک همدغه غواړي چې سمه عادت وي. بخښنه غواړم، خو په دې کې دا کله کله ځینې ډله یو شانته شي. اوس لکه نن سبا د بار بار نه دی ویل پکار، خو د ان پی چې کوم اوس طرز اخیستی دی د ډي جی اس پی آر د دوی نوم واخیستو د ان پی او بیا دوی د حد نه زیات وفادار شول. دغه دوی ته تنقید پې نه دی پکار، په اول یې پکار دي چې ګوره دا ډېر خطا کېږي. ته نور په دې اوس وخت کې داسې ګمراهي کمه ده. عمل کومه دی که نه؟ دا پوښتنه هم شته، ګمراهي نشته ولې عمل او ګام اوچتول هم نشته. دا خبره ډېره ټیک وایي، دا ډېره ټیک کوي. په دې کې هغه ولسي پاڅونونه چې کوم وو هغه هم نشته دی، هغه لاریونونه چې کوم وو هغه هم نشته دی، د سوشل میډیا نه علاوه څه نشته دی. خو که په تیره کې دوی ناکام شول، دا فوج ناکام شو او نن خو سهیل افریدي جرګه راغوښتې ده، تر اوسه پورې خو داسې ښکاري چې انشاءالله په تیره کې فوج ناکامیږي. که دا ناکام شو نو دا تاسو سوال به بیا حل شي، واپس به د خلکو حوصلې واپس راشي، ځکه چې دوی د یرې د دهشت یو فضا بیا جوړه کړې ده. نو هغه چې کله په تیره کې خاورو ته وسپارل شي نو بیا به امید ده چې ستاسو سوال جواب پیدا شي. مطلب دا دی چې داسې خوشبیني یا هیلې شته چې پښتانه په هغه نظر باندې چې ظاهرا اتفاق لري د هغې دپاره د ګډ کار ګامونه هم پورته کړي، خصوصا که د تیرا په مسله کې کامیابي د پښتنو شي یا مطلب د پوځ هغه دسیسې ناکامه شي. بالکل ټیک وایي، بالکل ټیک وایي. ګو چې په دې کې داسې هم څوک وي چې هغه شاته لګیږي چې زه هیڅ نه غواړم خو خلک را یو ځای کړي، خدای دې وکړي چې هغه ته راشي. خو نوره خبره ټیک کوي، همداسې به انشاءالله. یو څه چې تقریبا ستاسو پیغام هم پکې راځي د وروستۍ پوښتنې په توګه هم کولی شم، هغه دا دی چې د پاکستان اسټبلیشمنټ یا پاکستاني ادارې کوښښ کوي چې ځینې پښتنو باندې پانګونه یا سرمایه‌ګذاري وکړي، هغه سیاسي اړخه هغوی ذهنیت دا کړي چې په اوله کرښه کې د افغانستان پر وړاندې یا د پښتنو د ګټو پر وړاندې همدغه پښتانه درته ولاړ واوسي او همدوی درته د تبلیغات او د تخریب هغه سلسله مخته یوسي. هغه ستاسو مسیج پښتنو دپاره چې دا ذهنیت چې تاسو اول کې تشریح کړ چې په مضبوط پاکستان کې مضبوط پنجاب دی، مضبوط پښتانه نه دي، په هغې کې خوار پښتانه دي، دغه ذهنیت باندې د سر خلاصول لپاره ستاسو پیغام وروستی اخلو. بالکل جی، زما خو به ټولو ته خواستم وي او دا دې هم پېژني چې په دې نه دوکه کېږي چې آینده انتخاب به هم داسې وي لکه چې څنګه دا تېر وشو چې بس جرنیلان به ګټلې به تاسو یو راکوي به ماته. دا به داسې ونه چلېږي.
بیا د پاکستان چې کم د امریکای په غېږ کې ناست دی او دی ګڼي چې ګنې واقعي پاکستان به دې ځلې بیا دومره ډالر راوړي لکه چې افغانستان خلاف په اولني جنگ کې بیا د ترهګرۍ په نوم جنگ کې راوړل، بیا د دغې نه مخکې د سینټو په حواله سره راوړي، دا امکان دی موقته کی. دا د موقته کی چې نن خلک دومره په دې وردی باندې پوه شوي دي چې کم انسان کم لیډر د وردی سره ودرېدو د خلکو د سترګو نه وغورځېږي، د خلکو د زړه نه وغورځېږي، نو د ټول سیاست وبېلي. نو دې په کار دی چې دا په ټولو دا داسې سیاستدانان داسې پارټي چې په دې تمځي چې دې ځل به جرنیل رسوي نو ماته به حکومت میلاو شي، ماته به واک میلاو شي. دا تمه دې کته کی. اول خو د جرنیل په خطر کې دی، بیا دا انتخاب دی بیخي په خطر کې دی. اوس چې څوک جرنیل ته ودرېدلی دی همغه به انتخاب ګټي. او دې ځلې کم از کم په پښتنو کې مخکې هم دوسه نشو کولی، په پښتنو کې به داسې انتخاب ګټل ناممکن وي چې څوک د جرنیل په څنګ کې ناست وي، خپل کام خواري، خپل وطن خواري، خپل افغانستان خواري، او دې به بیا هم ګنې الیکشن وګټي. دا خوابونه دا سوچونه د کته کی. ډیره زیاته مننه قدرمن ډاکټر صاحب سید عالم محسود، تاسو نړۍ مننه. ډیره مهمه خبرې مو کړې. د قدرمن محسود بحث پر همدې متمرکز و چې د مضبوط او پیاوړي پاکستان مطلب د مضبوط او پیاوړي جنرالستان او یا پنجابستان دی. د مضبوط پاکستان ترڅنګ به پښتانه بیا خوار او زار اوسي، نو هغه سیاسي ادرسونه یا ځینې سیاسي جهتونه چې غواړي په مضبوط پاکستان کې پیاوړي پښتانه وګوري دا ناممکنه ده. همدارنګه هیڅکله به پښتانه د پاکستان په دفاع کې د افغانستان پر وړاندې ونه درېږي مګر استثنا ځینې کوچني یا انفرادي ادرسونه. همدارنګه بله مهمه مسله د تیرا ولا چې تیرا کې د پاکستان پوز 15 موخې پالي چې 2-3 په هغو کې همدغه د امریکا دپاره هلته د اډې ورکولو اوازې او یا د داعش د ځای پر ځای کولو بحث او یا دغه چې غواړي هلته معدنیات او د هغې قانونه ولوټي او دغسې ځینې نورې مسئلې هم پکې شاملې دي. هغه څه چې د اوس دپاره مهم دي، پښتانه مشران او سیاسي رهبران دې په دې وپوهېږي چې د پاکستاني جنرالانو ترڅنګ په پښتنو کې واکمن او محبوب کېدلی نشي. هیڅکله د هغوی له څنګه دوی نشي کولی چې د یو پښتون رهبر په حیث باندې د پښتنو واګې په لاس کې واخلي. تر بیا مو پاک الله عمل.